سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، نن زموږ ویډیو د رابي پیرزاده په باره کې ده چې هغې په سوشل میډیا باندې داسې ویډیو وایرل کا چې هغه د کتو قابله نه ده. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته نور معلومات درکړم، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته در ورسیږي. دوستانو، که رابي پیرزاده تاسو نه پیژنئ نو رابي پیرزاده د اردو غانې هم وایي او د اردو ډرامو او فلمونو دپاره غانې هم وایي او دا یوه سینګره ده. دا هغه ټیم په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل شوه چې کله دې د جینکو په حق کې आवाज اوچت کو چې جینکو ته خلک ډیر په غلط نظر سره ګوري او دې بیا ټیک ټاک او نور خپل یوټیوب چینل باندې ډیر ویډیوګانې وایرل کړي. خو جمعې پرځ دې په سوشل میډیا باندې داسې ویډیو وایرل کړه دوستانو، که هغه تاسو وکړه نو تاسو به توبې وباسئ. انګریزان هم دارنګ نه کوي، په هغه ویډیو کې دا خپلې کپړې وباسي او دا د کیمرې مخې ته ډانس کوي او بیا پلاستیکي ذکر راوالي او هغې ذکر سره لوبې کوي او په خپل شرمګاه باندې هغه مږي. نو دوستانو، دا کمه مسلمانی ده او په پاکستان کې دا رنګې کارونه دوستانو همدغه رنګې علیشه 007 هم ځان مشهورولو او د خپل د جسم نمایش وکولو چې د دې په نتیجه کې هغه ډېره زیاته وشرمېده او همدغه رنګې لبنا خان هم په سوشل میډیا باندې خپل د جسم نمایش کولو او خپلې سینې د کیمرې مخې ته راوستې او د پښتنو جذبې راوچتولې چې د دې په نتیجه کې هغه هم وشرمېده. همدغه رنګې رابي پیرزاده هم همدغه رنګې ځان مشهورولو دپاره داسې ویډیو وایرل کا چې هغه د کتو قابل هم نه ده. د 2 منټو ویډیو ده، خو که هغه ویډیو تاسو وکړه نو تاسو به توبې وباسئ. اوس رابي پیرزاده بله ویډیو وایرل کا او په هغې کې دا معافي غواړي چې ما نه ډېره زیاته غټه غلطي شوې ده او دا وایي چې اوس به زه خودکشي کومه. نو دې اول سوچ نه کولو چې کله دې دا ویډیو جوړوله، اوس دا خبرې کوي. هغه ټایم یې دومره مغزو کار نه کولو چې دې د خپل د جسم نمایش د کیمرې په ذریعه کولو او خپل ځان یې مشهورولو او یو څو روپو دپاره دا دارنګې غلط کارونه کوي. دوستانو، تاسو د رابي پیرزاده په باره کې څه وایئ؟ موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. دوستانو، زموږ ویډیوګانې د چا زړه ته دک رسول نه دي او د چا نه پرده اوچتول نه دي، بلکې تاسو ته حقیقت ښودل دي چې دارنګې بې ضمیره خلک بیا دارنګې غلط کار ونه کړي. دوستانو، نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه عبرت والي او دارنګې بې ضمیره خلک خپل ځان مشهورولو دپاره دارنګې ویډیوګانې جوړې نه کړي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.